سلامونه نیکې هیلې او احترامات. ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم. په ډېره موده بعد را سره د یو وخت د سوشل میډیا سټار، د یو وخت د کامیډۍ سټار، د یو وخت و چې تاسو ټولو خلکو له په مخونو باندې مسکا راوستله، تاسو ټول یې خندولی، تاسو ټول یې انټرټین کولی. هغه غږ، هغه هنر، هغه فنکاري یکدم اچانک د کیمرې د سترګو نه ورکه شوله. چرته لاړه؟ ولې غیبه شوله؟ څه مجبوري وه چې دغه فنکار یا دغه هستي بیا د کیمرې په سترګه باندې چا ونه لیدو؟ زه خبره کومه د امیر جاناني. امیر جاناني زما سره ناست دی. زما سره ډېرو ملګرو د امیر جاناني ویډیوګانې کتلې وي، د خوند او د رنګ نه ډکې، د مذاق نه ډکې ویډیوګانې تاسو ټولو کتلې وي. ډېر خوندونه به تاسو واخیستل او ډېر داد به تاسو راکو، او دغه مینه، دغه ډاډ، دغه حوصله تاسو امیر جاناني له هم ورکړې وه وخت په وخت باندې. نن زموږ سره امیر جاناني مېلمه دی. په دغه خپل پروګرام کې ورته په خیر راغلی وایم. ستړی مه شئ، هر کله راشئ. مننه تاسو خوشحاله اوسئ او الله دې بریا درکړي چې د مینوالو سره بیا مخامخ راځي او دوی ستا د خبرو نه خوند اخلي. ډېره زیاته مننه د وخت راکولو هم امیر جاناني صاحب. دا راته ووایه، ملګرو ذهنونو کې یو سوال دی چې امیر جاناني ولې د کیمرې نه پناه شو؟ په څه وخت کې ډېرو خلکو خوښاوه او ډېر فین فالورز یې لرل، ولې اچانک غیب شو؟ خبرې خو ډېرې دي، خو په نږدو به دا ووایم چې نن سبا د ټیک ټاک دور دی او په ټیک ټاک باندې خلک غلطې خوښوي. کوم چې زموږ انټرټین دی هغه نه خوښوي. صحیح شو. نو تاسو څه مطلب نن سبا ستاسو مصروفیات څه دي؟ ستاسو منډې تړې څه دي؟ هغه وخت کې خو زما په خیال چې داسې ډېر روزګار نه و، سوشل میډیا باندې صرف تاسو ډېر راتلی. نو نن سبا تاسو مصروفه شوي هم ډېر یې. خبرې څه کار روزګار کوئ؟ مزدوري کوئ. څه مزدوري کوئ؟ بس دغه د کنسټرکشن کار کوو چې په پښتو کې ورته ګلکاري ویل کېږي. همیره خلکو خو درله بلا مینه درکړې ده. څومره مطمئن یې د دغه خلکو د سپورټ نه، د دغه خلکو د مینې نه، او څه پیغام ورکوئ خلکو ته؟ خلک به د مرګه پورې نه هېروم د دوی د مینه او د دوی د خلوص او د وسم ما سره دی، او بیا به مې انشاءالله کوشش وکړو چې بیا هم راشو او دوی له انټرټین وکړو. امیر صاحب، خلک ډېر وخت شوی دی چې ستا د فنکارۍ نه به زه ووایم چې محروم پاتې شوي دي. نو څه به کوئ ملګرو ته؟ څه به وړاندې کوئ چې لږ زوړ یادګار هم راتازه شي واپس، او په دغه نوي پلیټفارم باندې چې دغه ملګري تا وګوري یو ځل بیا ستا د ویډیوګانو نه خوندونه واخلي؟ نو ضرورت داسې ناڅاپه لیون را جوړ کړي ولاکې سړی نه د تېښتې او نه پاجې د ایسارېدوی. نو اوس لکه مونږ داسې تازه شوی، خو دغه ده چې نن سبا بس په خیراتونو پسې ګرځو. خیراتونو پسې ګرځې، نو هلته څوک دې وایي نه چې وایي ته هر یو خیرات له را روان یې؟ ولې ښار خدای شته خلک راځي تصویرانو باسي وایي چې دته سپېشل وینا شوې ده، او ځکه چې په ایستري کړو جامو کې بس یې کوټ به دې اچولی وي که نه، بیزار به دې اچولی وي. ځان خو به خټه ګټه بوځي ځای ته که نه. زه ښه ده چې په خیرات کې سړی خیرات له داسې پوزیشن کې لاړ شي چې خیرات د هغه کور والا هم په سړي باندې شکیلی شي. نو دا ډېره ښه خبره ده. بهرحال دغه تجربه خو ستا شته دی، دا مونږ ته پته ده. بهرحال هغه کوم چې ستا یو ډایلاګ و د سعودي عرب نه چې کله هغه زوی ټلیفون وکړي کور ته، هغه ډایلاګ به درنه اورم. نو بس ټلیفون وشي او ټلیفون څه دا رنګېدی چې غوټ شو. السلام علیکم، لکه سرکوزیه بیخي دې پته نه لګي او دې ورک شوی رانه. والسلام علیکم، سلام خو دې شته اورېږنه مزدوري هم نشته، اوس راځه د ټیکټ پیسې هم نشته. کېنه اوس مړه ته خو بل دې جوړ کړی و چې زما دوبۍ ته ځم او دوبۍ ته ځم. تا دپاره ما ستا د مور چې کوم دی کالی خرڅ کړی ګپ خو نه دی. ماله لالا د خدای خاطر وکړه، ماله دې کالی نه دی خرڅ کړی. تا وایي چې لاړ شي وسله نه به درخمي او بس په موږ به راوړېږي. دلته په ونو کې پرتې دي.
لکه لانجې مکو لانجې مکو ګورې خو دې ټکه د پسې دا دم کړ ته به څنګه راځي لاله ته خو ما د کالي خرڅ کړی په خپله به پسې راځي وای کښېنه اوس هم دوه غواګانې کور کې ولاړې دي چې وغواړم سبا به ستا په خوا کې یم او داسې کار وکړه چې د دې مور سره یو دوه خبرې وکړه بلډې ترې چلته خیږي او چې کوم دی نو دا بېګا داسې چې کوم دی ډاکټر زیو راځي د پیسو نه خلاص نو بس دا دې ورکولې چې دوه خبرې وسې وکړم ماشین بلډ ترې چلته ښځې لانجه راله جوړه نه کړې هلو السلام علیکم مورې وعلیکم سلام سلام نو مورې ستا خو بلډې ترې چلته ښځې نو لکه دا اواز دی ولې ګاډو واډ دی ها بچه خیرات ته تللی وو عجب مورې لکه ټم زمونږ کار شو ها بچه دلته کې ختمونه ورته جوړه کړو ختمونه ورته ورغلي وو چې هغه اورېدو کې داسې غوړي ور اچولي وو نو بس دا خو هم دا غوړي زیړې لږې اورې مورې که نه خو بس چاته وایه مه دواړه یو شان یو اورې ها بچه طبیعت مې ښه نه دی دا بلډ پرېشر مې خېږي به هغه ډاکټر راله ګولۍ راکړې بچه خو کار نه کوي پته نه لګي چې څه چل نو مورې ستا به د معدې مسلې اورې وریجې خورې چرګ خو دې ویلې به دې شي خو لکه ویام که نه هو بچه تاسو وکړه د کوربچانې سره یو دوه خبرې وکړه ورکولې هلو السلام علیکم نو وعلیکم سلام نو مشرانو د مخې ماته وایي چې اسلام علیکم د خدای خاطر نو ولې ما څه چل کړی د ما خو ته بس صرف اسلام علیکم کینو خدای شته چې دغلته اوس فهمېدلی یو شی پورته کړی وای نو ما څه چل کړی ولې نو خلک لږ سیټ ته لاړ شي نو بیا خبرې وکړو زما ستا بسې دا راز خبرې ورته به اوس چې کوم دی نو خیال دی دی ورته صحیح دا به سیټ ته رالم اوس وایم اوس یې درته ډوبیم نو ولې اوس زه په خپله شرمېږم خدای اخره کې یو سوال ستاسو نه کوم هغه دا چې که چېرته تاسو د یوې ورځ دپاره د پاکستان وزیر اعظم شوئ د ټولو نه مخکې د ټولو نه لومبی به کم کار کوئ چې ستاسو په ذهن کې وي د ټولو نه مخکې به هغه کار کوم چې ټول نظام د وزیر اعظم په لاس شي ښه نو وزیر اعظم په لاس خو یي که نه نه یې که نه نو دې کې ډېر ارڅه دي که نه چې هغه ټول ارڅه د وزیر اعظم په لاس شو بیا به زه خپله کار کوي ښه ټیک شو دی وایي چې کله زه وزیر اعظم شم نو زه به اول داسې کوم چې ټول اختیار به وزیر اعظم لاس ته اړوم په هر حال دا ډېره یو ښه خبره ده او ډېره ژوره خبره ده په دې به زه هم هر څوک پوه نه شي امیر جاناني صاحب ستاسو د دغه اواز فنکاري ستاسو دغه ټیلنټ دا د ډېرو کمو خلکو سره دی په دغه بنیاد باندې چې طاهر خان هم ستاسو سره انټرویو کړې ده د هغې نه علاوه وکیل خان چې کوم دی چې وایي په ویډیوګانو کې چې وکیل خان یم وایس اف امریکا هغه هم تاسو سره انټرویو کړې ده نو هغه خلک هم ستاسو د دغه فنکارۍ نه متاثر وو څه داسې خبره ده چې څه داسې یو تجربه ده ستاسو سره چې تاسو په یو وخت کې د ډېرو فنکارانو اوازونه هم ایستی شئ د ډېرو خلکو میمیکري هم کولی شئ دا د دې سره دې خاص تجربه وي او که نه صرف دا چې بس دا یو صلاحیت وي یاره چې دا خو صلاحیت دی ښه او دا هر سړی زده کولی شي نو په کوشش خو نه کېږي ځکه چې دا څه هنر نه دی بس دا یو قدرتي سیسټم دی مرۍ کې را جوړ شوی دی او بس بیا هغه سړی به پوهېږي چې چا قاعده ویلي القلا او تالو او پلانکې او ډینګرې نور په ډېر زوم نه پوهېږم خو لکه د تالو نظام دی بس سیز را جوړ شوی زه به په خپله نه یم پوهې چې څنګه ښه ټیک شو ملګرو د موږ سره چونکې وخت کم وي زموږ د دې پروګرام نو په دغې وجه باندې به د امیر جاناني سره د دې پروګرام اختتام په دغه ځای باندې وکړو که تاسو غواړئ د امیر جاناني د نورې فنکارۍ نه هم خوندونه واخلئ نو د امیر جاناني نوم په یوټیوب باندې سرچ کړئ یا په فیسبوک باندې سرچ کړئ بله ویډیوګانې به درته راشي بله خبره دا ده چې سړی شاعر هم دی نو موږ سره ډېرو مشاعرو لا هم تللی دی نو چې تاسو په یوټیوب باندې ورکړئ د ده شاعري به هم درته راشي په مشاعرو کې چې د کومه فنکاري کړې ده خپله نو هغه به هم تاسو ته راشي باقاعده په سکرین باندې په سټیج باندې
او زما سره بلا پروګرامونه کړي نو هغه هم تاسو وګورئ. هغه پروګرامونو ته لاړ شئ که چا کوم ملګرو په لومړي ځل امیر جاناني اورېدلی نو نوم یې سرچ کړئ، هلته کې به تاسو نورې ویډیوګانې وګورئ. او موږ له راکړئ اجازت، هر چېرته چې خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ، د لوی الله په امان.